سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ یاست. د ولي الله په اړه باندې بعضې خلک راوتي دي او دا خبره کوي چې دا د ولي الله کړنې سمې نه دي او دا ښه کار نه کوي. بیا ورته بعضې خلک راځي چې ولی الله سرګرمي کوي او د نورو نه ښه دی او هغه ډېر ساده انسان دی او داسې او داسې. اکثر دواړو ډلو ته زه لارښوونې لرم، سپارښتنې لرم چې دا څوک د ولی الله په اړه باندې راوځي. یو نوع اشخاص داسې دي چې دوی غواړي چې ځان هم شهرت ته ورسوي، ځکه چې هغه یو مشهوره څیره ده اوس. او یو نوع داسې دي چې هغه واقعا د هغه دپاره او د هغې خلکو دپاره چې د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې دي د زړه نه نصیحت کوي او د هغو له جملو نه زه هم یم. زما ولی الله ورور دی او زما د زړه سر دی او په همدې هیله چې زما خبرې په ولی الله او د ولی الله ته په ورته کسانو د هغه رنګ هغه ټیک ټاک استعمالوي. سپارښتنې او لارښوونې دا دي چې ورونو تاسې ډېر مخکې تللي یاستئ، ډېر خلک درته کښېني. دغه بعضې خبرې لکه مړ مار بېادبي دې ډېره معافي، مړ مار دې په سوره پرېږدم، د کونې سلفي راولېږه، دغه الفاظو ته که په خپلو خبرو کې ځای ور نه کول شي نو دا به ډېر غوره شي. داسې خبرې تاسې هم لرئ چې هغه ډېرې خندوري، جالبي او سات په تېرېږي. زه به یو مثال درته پیش کړم، لکه چې جنت ته دې چل غلی کړی دی. دا هم ډېره خندوره ده، سړی خندوي، خو ولې د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې نه ده. همدغه رقم خبرې د ستا د خولې نه ډېرې ښې لګي او ډېرې ښې خبره وځي، نو ضرورت نه پیدا کېږي چې ته هغه کچا الفاظ استعمال کړي، ځکه چې موږ پښتانه یو، مسلمانان هم یو، اسلام ورته هم اجازه نه ورکوي او پښتو ورته هم اجازه نه ورکوي. فلهذا زه د ستا په دې خاطر باندې خلاف کېږم په شرط د دې چې ته دغه ګمراه او دا غلط الفاظ پرې نه دي. زه تا سره ظلم نه کوم، زما صرف او صرف همدومره حق دی چې تا ته زه د یو مشر ورور په صفت یوه سپارښتنه او لارښوونه او نصیحت وکړم. نور هدایت کوونکی الله دی، ولی دعا به مې دی چې الله زما ورور او همدغه رقم نور وروڼه او خویندو ته اصلاح نصیب کړي. سره زما سپارښتنه تا ته دا ده، لارښوونه دا ده، غوښتنه مې دا ده چې وروره تا سره داسې الفاظ هم شته چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسي، لکه ما چې مثال پیش کړو، لکه چې جنت ته دې چل غلی کړی دی او نور درته دومره نشم خوږ کېدلی، ځکه چې په حقیقت کې د خود سره راتلل او دغه رقم لایفونه کول دا هم منع د اسلام کې. پښتانه داسې پښتانه وو چې جنکیانو سره به سترګې صرف کتلی نه شو، لا خبرې لرې خبره ده. اوس راځم چې دا خبرې رانه اوږدې نه شي او زیاتې نه شي، نو زما د هغې ورونو ته چې بعضې دا وایي چې دا والا سرګرمي ده او د پلانکي نه خو ولی الله ډېر ښه دی، ساده دی او داسې دی، نه، خبرې چې اسلام سره په ټکر کې شي او پښتو سره په ټکر کې شي نو بیا په دیوال وله چې هغه هر څوک اوسي. زمونږ راتلونکی نسل د دوی څخه الهام اخلي چې زه به هم د ده نقش قدم واخلم او زه به هم د دغه شانتې شهرت نصیب شي زما. نو دغه لاره خپله کړې او دغه لاره د ګمراهۍ او د بربادۍ ده. نو په همدې خاطر مې غوښتنې د ستاسو څخه دي، هغه ورونه چې دوی ګوري نو باید تاسې خپل
لپدې پوه شي او په باسونو کې دا خبرې ونه کړي چې والا ولی الله ښه دی او داسې نه، دا د قرآن او د حدیث هم په ټکر کې دی. خو ضروري نه ده چې څوک دته زورلي وکړي یا بل ته زور کړي چې ستا داسې حکم ستا داسې حکم، ځکه چې نصیحت دې ته نه وایي. که ته اسلام کوې په ښه شکل ولی الله وروره زما د زړه سره قربان دې شم، دا هغه اخلاق دي چې ته یې باید وکاروې. ځکه که دغه سړی د نیکې لارې څخه برخمن کېږي او په شاید په ښو خبرو باندې مثلا لارې له راشي، اما دا شانتې خبرې چې ته زورلې او کنځلې کوې، دا شاید همدغه بده لاره ونیسي ستا د کس ته، ځکه چې تا دغې ته دغه کړلو. نو خبرې مې ټولې دا دي چې دا کړنې غلطې دي. کوشش وکړئ راځئ چې په شریکه باندې د ټولنې اصلاح وکړو او خپل راتلونکي نسل د بدبختیو څخه وژغورو او هغه نیک کړنې او کارونه ترسره کړو چې وطن ته ملک ته په پرمختګ نصیبېږي. نور مو وخت نه پر رب مو سپارم. ښه ده و باد او سرلوړي کامل د الله په امان.